دا په کابل کې د اتاتورک شبخانه ده. په کابل کې چې پرون کم برید سوی و د مور او ماشوم په روغتون باندې، د هغې اکثره قربانیان او زخمیان دغه روغتون ته راوړل سوي دي. د دغو قربانیانو کورنۍ دلته راټولې سوي دي او وایي چې په یو ډېر بد رواني وضعیت کې دي. د اکثره کسان چې مثلا یا میرمن وفات سوې ده، هغه ګرځي لا تراوسه پورې خپل ماشومان نه دي پیدا کړي او همدلته منتظر دي. از ما همین خانم شهید شدم اونجا، طفلیم در داخل است، بر ما اجازه نمیده که طفل ما رو کلگی نام و چیزاش همینجا هستن. چقدر تاثیر کرده سر فامیلتان، سر شما؟ کلگی در تکلیف روانی شده فامیل ما. تا گمش که امشب یک قسم صبح شد که خب سخت بود دیگه. برای فعلا هم یاد خانه است، امروز جنازه رو دفن کردیم، ما هم اینجا آمدیم پشت طفل. دا لومړی ځل دی چې د مور او ماشوم پر یو روغتون باندې حمله کیږي، برید کیږي. ستاسو غوښتنه څه ده له حکومت څخه، له نړیوالې ټولنې څخه، له خلکو څخه؟ برای حکومت خاص ما است که یا امنیت بگیره یا مردم مسلح کنه که از خود دفاع. این رقم نمیشه هر کار گروه بیا اینجا سر ما حکومت کنه. که څه هم چارواکو پرون وویل چې د کابل د دشت برچي په سیمه کې پر سلبستریز روغتون په پروني برید کې 14 کسان وژل سوي دي، خو نن په دغه برید کې د وژل سوو کسانو شمېر 24 ته لوړ سو. چې د عامې روغتیا وزارت په خبره زیاتره هغه میندې دي چې روغتون ته د ولادت لپاره راغلي وې. په دغه برید کې 14 کسان زخمیان سوي دي. دخیل جوانب چې افغانستان جګړه کې نقش لري، د دوی ټولو نه توقع لري، درخواست لري چې د روغتیا سکتور د یو روغتیا سکتور ته د یو بهطرف سکتور په سترګې وګوري. روغتیايي پرسونل زموږ مراکز او زموږ ناروغان د مسئول وساتل سي. مادرم در شفاخانه شهید شده، ما اینجا آمدیم پشت بیادرم، پشت خواهرم. خواهرتان هم همینجا است، بستر است و اونجا بود، در شفاخانه بود؟ آره در شفاخانه بوده که والده اینجا ورده. و چند ساله است خواهرتان؟ نو تولد شده. طالبانو ویلي چې په دغه برید کې لاس نه لري، خو افغان حکومت وایي دا طالبان دي چې داعش او نورو ترهګرو ډلو ته د جګړې زمینه برابره کړې ده او له دې مسؤلیت څخه ځان نسي خلاصولی. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې پر یو داسې روغتون چې د مور او ماشوم برخه هم لري برید کیږي او په برید کې نه یوازې میندې بلکې نوي زیږېدلي ماشومان هم ژوند له لاسه ورکوي. دې برید نه یوازې په افغانستان کې دننه قهر او غوسه راپارولې ده، بلکې په نړیواله کچه هم دغه برید په کلکو ټکو غندل سوی دی. حکمت سروش، د امریکا غږ اشنا ټلویزیون، کابل.